مرګرو زموږ د ځمکه په کومه باندې چې دا ټول انسانان آباد دي دا به کله ختمیږي، د دې عمر څومره دی؟ داسې قسم ته سوالات نن سبا ډېر زیات عام دي. ساینسدانان د دې باره کې څه وایي؟ راځئ چې مکمل تحقیق وکړو. ګورئ مرګرو، د ساینسپوهانو مطابق زموږ د ځمکې عمر چې کوم دی هغه 10 اربه کاله دی، چې کوم کې 15 اربه کاله عمر تیر شو د دې ځمکې او بقایا 15 اربه کاله پاتې دی، او د دې ځمکې خاتمه د ساینسدانانو مطابق به کله وي؟ ګورئ مرګرو، ساینسدانان په دې باره کې مختلف قسم ته تیوریانې پیش کوي، نظریې پیش کوي او مختلف قسم ته رای ورکوي. خو چې کوم معتبر ساینسدانان دي د ناسا، د سپیس ایکس، د هغوی د ریسرچ مطابق درسره زه دا خبره شریکوم چې زموږ د دې ځمکې عمر چې دی 15 اربه کاله تیر شو، بقایا 15 اربه کاله پاتې دی. ساینسدانان دا وایي چې ټیک 1 ارب کال بعد به زموږ د لمر چې دی دا به ډېر زیات ګرم شي، یعنی اوس چې څومره ګرم دی د ځمکې دپاره چې څومره ګرمي ورکوي د لمر، دا به د دې نه هم زیات ګرم شي. او همدغه شان انسانان چې دي هغه به 1 اربه کاله بعد په مړه کېدو باندې سټارټ شي. ټیک خو الله تعالی ته پته ده، خو زه د ساینسدانانو دا نظریه صرف تاسو سره شریک کوم. هغې نه بعد ساینسدانان دا وایي چې 2 اربه کاله بعد نور به زموږ د ځمکې باندې چې څومره سمندري دي د دې دا اوبه چې دي دا به ټولې والوځي، یعنې که چېرته تاسو غور کړی وي اوبه وخوټ کېږي او هغې نه لوګي روان وي، د باب په شکل کې هغه اوبه په بره باندې روانې وي. ټیک همدغه شان د لمر د ګرمۍ په وجې باندې به دا ټولې اوبه به د لوګو په شکل کې، د باب په شکل کې په بره باندې لاړې شي. همدغه شان دا ټولې سمندرې به ختمې شي. 3 اربه کاله بعد به زموږ دا ګوله چې ده، زموږ دا ارت چې دی، زموږ دا ځمکه دا به مکمل یو خالي ګوله شي، څنګه چې نن سبا مریخ دی. مریخ هم همدغه شان دی. ساینسدانان د هغې باره کې ډېر قسم ته تیوریانې پیش کوي. هغوی وایي چې هلته یو قسم ته زندګي پیله وه، خو د هغې ګولې زندګي چې کومه وه هغه ختمه شوه همدغه شان. او د مریخ نه بعد د ځمکې نمبر دی، ځمکه به وایي همدغه شان ختمه شي، د دې شکل به هم د مریخ په شانته شي. بلکل به د انسانانو نه، د انساني مخلوقاتو نه، د هر قسم ته جاندارو نه به دا ځمکه خالي شي. دا به هم د اور یوه ګوله شي. دا د ساینسدانانو مطابق همدغه شان دا ځمکه چې دا به 15 اربه کاله بعد مکمل به ختم شي، یعنی دا به ویلی شي. آسان الفاظو کې چېرته تاسو ووایئ. نو دا د ساینسدانانو یو نظریه ده، بهتر زما الله تعالی ته پته ده. خو ټیک همدغه شان الفاظ په حدیثو کې هم راځي او په قرآن کې هم راځي چې د قیامت قریب به زموږ دا ځمکه ډېره ګرمه شي او لمر به ځمکې ته رالنډ شي. او ټیک ساینسدانان هم همدا وایي چې دا لمر به غټېږي او دا به دا ځمکه بلکل وخوري، ځمکې سره به بلکل دا لمر رالنډ شي. دا د ساینسدانانو مطابق زه سره شریکوم، خو زموږ په احادیثو کې بلکل همدغه الفاظ راځي. الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی د موږ د قیامت د هر قسم ته فتنو نه محفوظ وساتي. او بهتر الله تعالی ته پته ده دا د ساینسدانانو نظریې دي، دا بدلیږي را بدلیږي. دا ویډیو د معلوماتو لپاره وه. دا ویډیو مو که خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي هم در سره فالو کړئ.